په قرآن کریم کې الله تعالی د درو نفسو ذکر کړی دی چې هغه په انسان کې موجود دی. اول نفس عماره دی، دوام نفس لوامه دی، دریم نفس مطمئنه دی. نفس عماره چې دی دا د یوسف علیه السلام په سوره کې 53 آیات دی چې یوسف علیه السلام وایي چې زه بری نه یم د بدۍ څخه یا د ګناه څخه. وما ابرئ النفس ان النفس لاماره بالسوء، چې دی وایي زه بری نه یم، دا نفس همیشه، نفس اماره همیشه دغه کوي، امر کوي د بدۍ په انسان کې موجود دی. کله چې دی پاک صاف ثابت سو، لیکن بیا هم دی پسته وایي چې زه د بدۍ څخه خالی نه یم، او هیڅ انسان د ګناه څخه خالی نه دی، د خطا څخه خالی نه دی. دا نفس اماره همیشه ورسره یو شیطان دی چې شیطان وسوسه ور اچوي، لیکن د انسان په وجود کې نفس اماره شته چې هر وخت ورته امر کوي د بدۍ، د ګناه، د بې حیایي. په دې خاطر باندې چې دی د انسان سره همیشه موجود دی. بل نفس لوامه دی چې الله تعالی د سوره قیامه کې ذکر کړی دی، دوهم آیات د سوره قیامه، ولا اقسم بالنفس اللوامه، چې دا هغه نفس دی چې کله چې انسان یو ګناه وکي، یو خطا وکي، یو بد کار وکي، دغه نفس یو ندامت ته، یو پښیمانۍ ته راولي چې دا مې غلط کار وکي، دا صحیح کار نه و، پښیمانه سي. نو دا هغه نفس دی. او بل نفس مطمئنه دی چې د سوره فجر په 28 آیات کې ذکر سوی دی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چې دا کله چې انسان نیکی کوي، یا یو مسلمان مؤمن نیکی کوي، د زړه اطمینان حاصلوي، اطمینان حاصل کی چې دا مې یو نیکی وکړه، ښه کار مې وکړي. او د آخرت په ورځ هم د دې آیات د سوره فجر چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. داخل سے جنت ته ای مطمئن نفسه. نو دا آیاتونه په څه خاطر، په څه سبب باندې ما دلته ذکر کړله؟ په دې خاطر چې انسان باید چې ناامیده نسی. انسان د خطا څخه خالی نه دی، د ګناه څخه خالی نه دی، ناامیده کیږي به نه.